دا ستا د پلار باچایي وه. بیا د حکومت په پیسو چې کم کسان حج ته تللی دي، فری حج، مولیانم پکې تللی دي. وای ته خدایم په سټوړه اندکا شرمېدلو. که داسې فری حج کې زه تللی زه به اوس 15 لکه حجي توب فری حج. په دې حجي د قوم د خزانه پیسې لګېدلې دي. د قوم خزانه د ټولو پاکستان د خلقو مشترکه ده. دا ناس خلقو تاسو وربخلي دي خپلې پیسې. هغه حجي چې راشي تاسو ګلونه ورچوئ، خدایم ورکه چې ورکه د سرکار په پیسو چې حج ته تللی دا غله ګلونه څنګه ورچ؟ دا د ده د پلار ملک دی چې د سرکار خوښه ده چې څوک حج ته لیږي یا ده ته دا اجازت شته. بیا اوقاف وګوره، اوقاف دا به مسلې تپوس کې وخت راتله به د دې حساب ورکې. دی خو وګورئ اوقاف حکومت قطعا د دې مجاز نه دی چې د وقف ځمکه خرڅه کړي. په دې خبره پوهېږئ؟ د وقف ځمکه خرڅولو اجازت اوقاف حکومت ته قطعا نشته. الوقف لا یملک، وقف د چا ملک نه او نه وقف څوک خرڅولی شي. دا ستاسو ملک. پوه نه یې چې په دې ملک کې سرمایه‌دارو قیامت برپا کړی. قیامت مانه کوټه کې چا تپوس دلی کې رانه چا تپوس وکړو وې سال ده ستاسو په ملک کې. ما زمونږ ملک سال ده، زمونږ بلکې دا حال ده چې د ورځې کار نه کم سړی اوزګار شي مازدیګر چې کور ته لاړ شي نو میخه پرانیزي سرولو لی بوځي. وی میخه څوک دی؟ مالدار ښځې میخې دي که نه؟ وای په ایمان چې د دفترو نه راشي او کورونو ته راشي سنبه ورته تیاره جوړه کړې ناستی، بیا هغه لوبئ دوڼدوڼی لوبئ. هغه ورځې ښځې ما پسې شوې مال ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښیم، سپینې بورکې به در په سروم، دولاخې به در اغوندم. کم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواج و پرتوګ د پاسه به دولاخه اچوله چې زما د پرتوګ کپړم پردی سړی ونه ګوري. او شیعو او سنیانو بدبختو راشئ د بی بی فاطمې نه څه لږ سبق خو زده کا. بی بی فاطمه چې وفات کېدله نو وصیت یې وکړ چې خبردار زه چې مړه شمه نو چې ما جنازه د ورځې اوچتل کوي، زما جنازه به د شپې اوچتوئ او جنازې د پاسه به بیا ډولۍ جوړه کوي. ډولۍ څه ضرورت دی؟ وی ډولۍ دې له جوړه کوي او کپړې پې واچوئ چې زما د کفن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري. او بدبخت قومه او شیعه او سنی بدبخت قومه نن د بی بی فاطمه ایمان وګوره او زمونږ د ښځو بې حیاګیري وګوره. د سنیانو ښځې د الله شپې ګرځي د شیعګانو جنډو پورې ګوډاګي تړي. مراد د پاره ګوډاګي تړي. مونږ سره زیارت ته هغې کې زانګو ده، ښځې راشي زانګو له جوټه ورکړي کاڼی ور وغورځي، چې کاڼی زانګو کې وغورځېږي مبارک شه مبارک شه زوی به دې دا زمونږ ښځې لس شپې زمونږ ښځې په دې جنډو پورې ګوډاګي کوي. اهل شیعه والله که زه ستاسو دشمن یم دشمن هم نه، خدا درته وایم چې د حقیقت نه ګوره
شیعه او سنی ډېر لري تللی